ګرانو مینوالو دا دی ګندهارا ټي وي او زه یم اقبال حسین افکار. تاسو په درانه حضور کې سلامونه او نیکې پیرزوینې وړاندې کوو. نن د دسمبر په 5مه نیټه کال 2022 د ګل په ورځ د اکادمي ادبیات پاکستان په رایټر هاوس کې د پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد میاشتیزه غونډه وشوه چې صدارت یې د سوسایټۍ چیرمن سید محمود احمد صاحب وکړو، نظامت ښاغلي غیاث فاتح صاحب ترسره کړو. په دې دستوره کې په تنظیمي امورو د خبرو سره 2 قراردادونه تعزیتي وړاندې کړی شو چې په یو کې د اقبال حسین افکار د کور ودانې او په بل کې د جمال خان جمال او محمد سلیم د پلار په وفات غمرازي ښکاره کړی شوې وه. په دې موقع د مرحومینو لپاره د بخښنې دعا غوښتی شوه. په دې وروسته غیر طرحي مشاعره وشوه. په دې دستوره کې چې کومو ښاغلو برخه واخیسته په هغې کې پروفیسر ظاهر شاه ظاهر، اقبال حسین افکار، وقار علی شاه دریاب، ښاغلی اکرم نازي او انعام الله کاکا خیل شامل او خان کریم افریدی شامل وو.